په جنوبي وزیرستان کې زرګونه کسانو د پاکستان د پوځي عملیاتو د پیلودو خلاف لاریون وکړ. سلامونه د تان میډیا درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. د ناامنۍ او د عزم استحکام عملیاتو خلاف نن جمعه زرګونه کسانو د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼې کې لاریون وکړ. د سولې او امن په نوم د دې لاریون ګډونوالو غوښتنه کول چې دوی په سیمه کې د عملیات نه کیږي. د وزیرستانونو لکونه خلک د ضرب عذاب عملیاتو له کبله بې ځایه شول او سلګونه نورو ته مرګ ژوبله واوښت. د واڼې په لاریون کې قومي مشرانو او سپین ږیرو ترڅنګ د ګوندونو مشرانو، محصلانو او د ټولنې بېلابېلو طبقو غړو ګډون کړی و. دوی چې سپین بیرغونه یې په لاسونو کې وه، له حکومته یې په خپله سیمه کې د امن غوښتنه کول او ویې ویل چې په وزیرستانونو کې یو وار بیا پوځي عملیات نشو زغملی. د لاریون برخوالو له حکومته همداراز وغوښتل چې د سولې په نوم لښکر یا کمیټه جوړه نه کړي، د وزیرستان د اوسېدونکو له قاتلانو سره د حساب وکړي. دا لاریون وروسته له دې کېږي چې په بنو کې لسګونو زرو خلکو ورته لاریون وکړ، خو پوځیانو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کوزه پښتونخوا کې لاریونونه په داسې حال کې کېږي ټاکل شوې ده چې د اکتوبر پر 11مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په بلنه د پښتنو لویه جرګه دایره شي او په هغې کې د پښتنو د برخلیک په اړه پرېکړه وشي. د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. که غواړئ د تازه خبرونو او مهمو پیښو په اړه پر وخت خبر شي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې مو الله مل سي.